الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر. کتاب شروع ریاض الصالحین پاغی کی وم پنزوستم باب چلیاغا شروع باب القناعة والعفاف الى آخره. داغی متعلق احادیث اغا ذکر کېدل چې صبر کول، قناعت کول او گزاری ژوند اغا تیرول د الله د پاره. دا ابو برده رضی الله عنه نقل لي نقل کی دا ابو موسى اشعری رضی الله عنه قال ابو موسى اشعری رضی الله عنه خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم غوت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزات ان پیاو غزوه کی ونحن 6 نفر مشپک کسانو بیننا بعیر زمو پمنز کی یو اوخو یعنی کسان ډیرو او سورلی چې کموا نو بعض وخت کې واسه کسان نمبر په نمبر سرلې باندې سوریدل نو موږ شپږ کسانو بیننا بعیر من سره یو خو نعتقبه چې سر نمبر په نمبر موږ پاګې سورلې کولا وی فنقبت اقدامنا نو کندې شوي تړه کې شوي زمونږ خپې ونقبت قدمي او زما خپې چروم تړه کې شو وسقطت اظفاري وغرزل زمان كنا د ډېر سفر دغه داسې پیزار راو بوټان سي شوم نو چې خپې محفوظ وي دا غي د وجه نه خپېم تڼه کې شوي او دارنګي نکونه وته فكنا نلف ومنګه چې تاول ومنګه على رجلنا الخرقه په خپل خپو باندې چړې کپړې او چړې دا وتړلې دي پاره چې ګټو نه یا زغونه بل سره خپې چې دی هغه محفوظ بیا فصمیت غزوه ذات الرقاع ودي غزوه نوم ورکړ شو غزوه ذات الرقاع دا مشهور واقعه ده. رقاع رقعه چړی او ټوټي ته ویل کېږي کپڑے چړی او وړي او ټوټي دا چریوي هغه مونږه خپل باندې تړلې د دې وجینا دغه ټول غزوه ته بیا غزوه ذات الرقاع هغه غزوه چې هغه کې چړی په خپل باندې تړلې شوی ویلی ما كنا ناصبو دو وجد آسنا چمو تڑلی علا رجلنا بخلو خبو باندی من الخرق د چیڑونا ٹوٹونا. قال ابو بردوی فحدث ابو موسى بهذا الحديث وی بیان کا ابو موسى دا حدیث دکه الله د پیغمبر وقت او حالت دی بیان کړل جهاد ثم كره ذلك بيد بد ګڼ وی ګڼلو ځکه پای کې هغه شریک شو او بدی کې خپل یو صفت راځي مشقت لګ انسان ته دا الله په لار کې دا الله په دین او دعوت کې تکالیف مشقتونه غورسي بیا دا غي بیان دی کوي. وقال وی ما كنت اصنع نو مزو چې کړه مې دا بیان کړو چې دا ذکر کړی وي. قال وی کانه کرها ویا کې بده وګڼه یکونه شیئا چې شی او شی من عمل دا عملنا فارشاه دی خور کې خلق ته دا عمل کو دی شریک شی او ډیر چت عملو د دې وجه نه دا بد ګڼل چې خلق په دې باندې خبر نشي. ځکه سلف او صحابه طریقه دا چې عمل به وکړو کوشش پیدا کوو چې هغه پټ سات چې خبر نشي او ریا پکې رانیش ځکه ریا سره انسان عمل برباديږي. حدیث بخاری مسلم نقل کړ دي. وان عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنات دا عمرو بن تغلب نقل لي چې فتح التاء سره ده دا دو ټکو والا فوق تل پاسه یعنی تا یا نه ده واسكان الغين او غين ساكن دي المعجم ټکی والا وكسر اللام كسر اللام سرا رضي الله عنه الله يترضيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال سمال ورتراوړې شو او سبين يا ولي غلامان فقسمه نبي صلى الله عليه وسلم دا تقسیم کړو ځکه نبی اسلام څخه ځان لنه جمع کوو هغه به بخل کومه صحابه باندې تقسیمو نفعت رجال ورکړو سړو تا او ترک رجال نه پری خودل سړي چاله ورکړل او چاله ور نکړل
فبلغه نبی اسلام ته ورسید دا خبره ان الذين يقع كسان ترک نبی اسلام پرېخي دي عتبو او زورني خبرې چې کړې دي. نبی اسلام چې خبر شو نبی اسلام د وخت مناسبت سره خطبه او وعظ دا چې کوو کوم خبرې ضرورت یا کمی نقصان ولیدو یا زیاتې نو دا غي بیان به کو. وفحمد الله هذا الله حمد وي ثم اثنى عليه الله مثلا وين خطبه ویلا او به ثم قال به اما بعد د دین رستو فوالله قسم نه بالله اني لو تر الرجل ذو سړی او شي ور کوما وادعو الرجل بالسړی پریدما چاته ور کوم چاته نه ور کوم. هو الذي ادعو اكس ذ پریدما حب الي ډیر محبوب ما تا من الذي ذا كسنا اوتي چې ور تور کوما. د دې دا معنی چې کوم کس چې نور کوم دیو ماته غوړنی محبوب ني یا کوم کس زور کوم هغه ماته ډیر محبوبي. ولكني لكن ذا انما اوتي اقواما قوم تور قوم لما ارى في قلوبهم د وجد اسنه چې په کې من الجزع والهلع فریادونه او حرس دي چې دا حرس ختم شي د دې وجنه. واكل اقواما او پریدم از سپارم قومونه الى ما جعل الله في قلوبهم د وجه دا اسنه چې الله دا په زړونو کې ګرځول من الغنا والخير بے پروايي او خیر ځکه هغه صبر کوي او خیر په زړونو کې پروت دی دا غي د وجه اول شی ورنه کما دا به صبر تور کوم چې صبر پوره شي. ومنهم عمرو بن تغلب یو دا غنه عمرو بن تغلب دی قال عمرو بن تغلب وی چې فوالله زمای قسم په الله ما احب زنخوهم ان لي بكلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شما د پارا په خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمر النعم اغسرو سوري حمر النعم سرا سنا لکه دی وخت انسان د خلک ټوډي د ور سره فرانکېره هغه وخت کې د حساب د سورلای مطلب دا چې دومره بهتره خبره ما تخکارې ده چې د دې په مقابله کې مال حمر النعم د سر اسونه ملاوي شي نو هغه ماته محبوب نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره مر ډیره محبوب وا. دا روایت چې امام بخاری نقل کړی دی الهلع سمنه هو اشد الجزع ډیر فریاد وقيل الضجر تکلیفونه خپل ښکارا کول. وعن حكيم بن حزام نقل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي السلام قال ویلی اليد العليا لباسن لا خير غرد من اليد السفلى دلاس دین لاسنا سمانا یو ورکول کې د صدقې او دوی ماغستون کې دی څوک صدقه ورکینو دا انسان غوړ انسان دی دا انسان نه چاغه اخلي سمانا چې ساوس کینو ته صدقه ورکا. وابدا شروع ک بمن تعول سوچتي عيال پر ذکای هغه څوک چې ستاسو عيال لاندې او ته په هغه باندې خرچه کول تا باندې لازم. وخير صدقه ور صدقه ما كان عن ظهر غنى هغه د جشاده به پروايي نه یعنی خپل خرچه د اهل او عيال سره پوره کې دا غیر زیاتی شی ورکوم دا غوړه صدقه ده. ومن يستعفف جازان سات يعفه الله به پاک دامنی ورکی او به پروايي ورته ورکی. ومن يستغني يونه الله جازان به پروا ک الله به پروا کی. دا حدیث بخاری مسلم نقل کړی او هذا لفظ البخاري لفظ بخاری دی ولفظ مسلم او لفظ مسلم اخصر دین چې دغه لند ډیرو. وعن ابي عبد الرحمن معاويه بن ابي سفيان ابو عبد الرحمن معاويه بن سفيان نقل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحقوا في المساله لا تلحفوا تاسو ډیر کوشش مکوئ په سوال کې دا طریقې سره جزان بالکل ول خلې یو شی پس یو کس یې تنګ کی او به ضرورت سوال وکي. فوالله قسم دې الله لا يسالني احد نبي سلام ایمان سوال نکي غوښتن نکي او کس منکم استاذ شيئا دی او شی فتخرج له مسالته وکله چې د لپاره دغه غوښتل شوی شی مني زمانہ شيئا وانا له کاره زبد ګڼم کېما یعنی شی دی غواړي او دی بد ګڼم سره دا غنه ورته ورکما نو دانه د فیبارک له فيما اعطيت او چې برکت واچول شي دا چې ما ورکړي زپ خوشاله سره ورنکم او درته جزء او فضل او دین ورکما نو پدې کې د لپاره خیر او برکت چې هغه نه چولې کیږي. دا روایت چې د امام مسلم نقل کړی دی.